د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي او ډېری کورنۍ د پیر وس نه لري. هیوادوال له حکومتي چارواکو د بیو کابو کولو او د برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. ځینې چارواکي بیا د بازار کنټرول لپاره د څارونکو ډلو له رامنځته کولو خبر ورکوي. دا د کندهار ولایت یو بازار دی چې تر ډیره پکې ګڼه ګوڼه ده، خو له دې کسانو څخه ډیری یوازې توکي ویني او د بیو لوړوالي له امله د پیر وس نه لري. دوی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د روژه ماتي دسترخوانونه کوچني شوي دي. هیوادوال وایي لوړو بیو پر بېوزله او وزګاره برخې ژوند سخت کړی او ډیری کورنۍ د لومړنیو توکو په چمتو کولو کې پاتې راغلي. اقتصادات ډېر خراب دی او د خلکو وضعیت یعنی خلک ډېر دغه سوي دي او شیان ډېر ګران دي. هر شی اوس مثال توریجې دا شیان ډېر ګران سوي دي. موږ باید دا لږ ارزانه سي. دولت نه موږ غوښتنه غواړو موږ ته دا شیان لږ ارزانه کړي. د دولت څخه غوښتنه دا ده چې باید کنټرول وکړي او اقتصادي وضعیتونه خو تاته معلومیږي چې ټوله خراب دي. د هېڅ چا کار و کتار نه دی جوړ، کار و کتار نشته، کاروبار هېڅ شی نشته. نو دولت څخه دا خواهش دی چې دا ټوله توکي باندې باید کنټرول راوړي. په ورته حال کې د کندهار ښاروال ویلي په چټکۍ سره د بیو د لوړېدو مخنیوي لپاره یې څارونکې ډلې بازارونو ته استولې او دوی د بیو د لوړېدو مخنیوي هڅې کوي. کندهار ښاروالي او اړوند ادارې چې د نرخونو د کنټرول مسؤلیت پر غاړه لري دا لاس په کار سوي دي. د تجارانو سره بېلابېل مجالس ترسره سوي دي او همدارنګه د بازار کنټرول ترسره سوی دی. هغه تجاران یا هغه دکانداران چې هغه د روژې په مبارکه میاشت کې خپل خوراکي او غیر خوراکي توکي ګرانوي د هغو مخه نیول سوې ده. په ورته حال کې دیني عالمان احتکار او په لوړه بیه پلور حرام بولي. وایي پلورونکي باید له انصاف څخه کار واخلي. احتکاری که از اعمال حرام که اینی میکنه یک تجار میایه مواد در دکان خود داره ولی اونا به بازار ارزان نمیکنه که یک عمل حرامه ولی وظیفه یک تجار مؤمن اینیه. هر کال د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدلو سره د هیواد په ټولو برخو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي او په دې سره د ډیریو هیوادوالو ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. خلک په دې برخه کې د دولت جدي پاملرنې غوښتنه کوي.